د فائدې دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نمونه یاد سه. رسول صلی الله علیه وسلم مشر بیبي خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها، او رسول صلی الله علیه وسلم د هغې سره واده کړی او د هغه عمر 25 کاله و او د هغې عمر 40 کاله، او د هجرت نه 3 کاله مخکې هغه وفات شوی. او سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې په ژوند کې چې دا ژوندی وه بله ښځه یې نه ده کړې. بیا دویمه بیبي سوده بنت زمعه رضی الله عنها، او د دې خاوند چې دی حبشې ته هجرت کړی او هلته مړ شوی و. د خاوند نوم یې السکران بن عمرو. نبي رسول الله وسلم د دې سره واده کړی. درېیمه عائشه بنت الصدیق رضی الله عنها. د رسول الله وسلم په بیبیانو کې جنۍ یوه دا وه بس، نورې ټولې چې دی هغه کونډې وې. څلورمه بیبي د رسول الله وسلم حفصه بنت عمر رضی الله عنهما. د هجرت نه وروستو تقریبا څه د پاسه 2 کاله بعد رسول الله وسلم د دې سره نکاح کړی. پنځمه ښځه زینب بنت خزیمه رضی الله عنها. زینب بنت خزیمه د دې خاوند چې دی عبید بن الحارث د بدر په ورځ باندې وجلی شوی. شپږمه ښځه ام سلمه رضی الله عنها، د دې نوم به تاسو ډېر اورېدلی. او د دې خاوند ابو سلمه رضی الله عنها د احد په غزا کې زخمی شوی، د احد په غزا کې، او د هغې نه بیا مړ شوی. اوومه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش رضی الله عنها، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم د ترور لور وه. اول دا واده شوی و زید بن حارثه ته، نږدې موږ دا خبره ذکر کړې وه په سورة الاحزاب کې. بیا هغه طلاقه کړه او رسول صلی الله علیه وسلم ورسره واده کړی. اتمه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم جویریه بنت الحارث رضی الله عنها. نهمه ښځه ام حبیبه بنت ابي سفیان رضی الله عنها، ابو سفیان لور ام حبیبه. لسمه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم صفیه بنت حیی رضی الله عنها. یولسمه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم میمونه بنت الحارث رضی الله عنها.